د افغانستان وروستی تاریخ د جنگونو او اخوډب څخه ډک دی. ځکه نو ډیری افغانان د باچا ظاهرشاه د باچاهۍ دوره ډیر په ارمان یادوي، ولې چې هغه د امن او خوندیتوب دوره وه. په کال 1933 کې د ظاهرشاه واک ته د رسېدو او په 1903 کې تر راپورتېدو پورې دغه هېواد د ټولنیز، سیاسي او اقتصادي پرمختګونو شاهد دی. په جدیده نړۍ کې د تګ کولو لپاره د باچا ظاهرشاه په زمان کې افغانستان هم د جدید پرمختګونو سره مخامخ کړل شو. که څه هم د باچا ظاهرشاه دغه اصلاحات افغانستان ډیر د پرمختګونو سره مخامخ کړ، خو همدغه اصلاحات و چې بالاخره په افغانستان کې د شاهي نظام د راپرځولو یو مهم سبب وګرځید. مخکې له دې چې د باچا ظاهرشاه په زمان کې په هغه مرکاتو ښه ځان پوه کړو چې د افغانستان په ټولنیز سیاسي جوړښت کې وکارول سوه، لومړی باید د 20 عیسوي پیړۍ د پیل تاریخي پیښو ته لنډه کتنه وکړو. د امیر حبیب الله د دورې په پیل کې هغه ځانګړو کورنۍ ته د راستنېدو اجازه ورکړل سوه کومې چې د سیاسي ناخوالو له امله په عربي هیوادونو یا په هند کې میشته وه. په دې لړ کې دوې مهمې کورنۍ د ترزیانو او د مصاحبانو وې. ظاهرشاه د مصاحبانو څخه و، دواړې کورنۍ د بارکزي شاهي خاندان څخه وې. دغه کورنۍ خورا مهمې کورنۍ وې، ولې چې همدوی وه چې له ځان سره فکري نوښت راوړ. په دغه فکري نوښتونو کې د پان اسلامیزم، د ملت پالنې او د جدیدیت فکري نوښتونه وه. ډیر ژر دغه فکري نوښتونه د حبیبیه او حربیه ښوونځیو په بڼه په ملي جوړښت کې جذب کړل سوه چې د جدید تعلیم د ترلاسه کولو لپاره جوړې سوي دوې مهمې ادارې وې. په پایله کې پر افغانستان د هغه جدیدو افکارو لارې خلاصې کړل سوې چې په ټوله اسلامي نړۍ کې وار د مخه لا پیل سوي وې. د نویو افکارو د راتګ سره سم په افغانانو کې دا فکر هم ریښې ونیولې چې دوی بشپړه نه دي خپلواک. د دوی خارجه چارې د برطانوي هند په ولکه کې وې. د افغانستان د واکمنۍ دغه بد حالت دوو کسانو ته ډیره مرسته ورکړه چې دوی پر ملت پاله فکر افغانان سره راغونډ کړي. د دغه دوو کسانو له جملې څخه یو امان الله خان او بل انسان محمود طرزی و. په کال 1919 کې امان الله خان واک ته ورسید او د خپل پلار تر دریځ یې څرګند دریځ خپل کړ. په همدا کال یې د برطانوي هند په خلاف غزا پیل کړه او په همدغه کال یې د افغانستان بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه. وروسته له دې په خپله ټوله دوره کې د امان الله هڅه دا وه چې خپل هیواد ته ژر تر ژره نوي بنیادونه په داسې ډول کښېنوي چې بیا یې هیڅکله خپلواکي ته خطر نسی پیښ. خو د هغه دغه اصلاحات د افغان ټولنې د سخت ردي عمل سره مخامخ سوه، ولې چې افغانانو فکر درلود چې دغه اصلاحات د افغان ټولنې او کلتور د بنسټیز اصولونو سره په ټکر کې دي. په پایله کې بغاوت پیل سو چې د کال 1931 په پیل کې امان الله خان هیواد پرېښودو ته اړ کړ. وروسته په همدغه کال کې د مصاحبانو مشر غړی نادرشاه واک ته ورسېدی او دغه بغاوت یې قابو کړ. د هغه دوره لنډمهاله وه. په دغه دوره کې د هیواد سیاست بیا هم د امان الله خان او د مصاحبانو د پلویانو د کشمکش سره مخامخ و. په کال 1933 کې نادرشاه د ښوونځي د یو هلک لخوا په ډزو سره ووژل سو. د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دا خبره جوتیږي چې د یوه باچا څخه بل باچا ته د واک منتقلي د شخړې په حالت کې ترسره سوې ده. خو 19 کلن ظاهرشاه یو بختور باچا و چې د امن په حالت کې د خپل پلار ځایناستی وټاکل سو. دا په دې هم چې د پوځ واک د باچا د دریو اکاګانو یعنی ترو سره و، لکه سردار هاشم خان، سردار شاه محمود خان او سردار شاه ولی خان.
دوی درې واړه په حکومت کې مهم رول درلود او د خپل رور نادرشاه د جدیدیت د فکر سره ژمن و چې په کراره په افغان ټولنه کې بې له کومې شخړې د رامنځته کېدو په حالت کې و. ځکه نو د خپل واک په لومړي دریو لسیزو کې ظاهرشاه ډېر لږ د واک لارې چارې تر لاس لاندې درلودلې. د پام وړ ټکی دا دی چې د مصاحبانو سیاسي پالیسي یوازې په دې نه وه خوندي چې د دوی واک په لاس کې و او طاقتور و، په داسې حال کې چې ملایانو د امان الله خان په خلاف په سیاسي ډګر کې تر مخالفت وروسته زښت زیات طاقت ترلاسه کړی و. نو دا ځکه د مصاحبانو د خپل مشروعیت د خوندي ساتلو لپاره دغه ملایانو ته دوی د افغانستان په عدالتي نظام کې خورا زیات طاقت او اهمیت وربخښلی و. دا مراعات دوی ته د کال 1911 په قانون اساسي کې ورکړل شوی و. ځکه نو د مصاحبانو لپاره دا فطري امر و چې دوی د امان الله خان لخوا ورکړل شوي ټولنیز اصلاحاتو څخه په قانوني ډول لاس واخلي، خو دا لاس اخیستنه په دې معنا نه و چې دوی د دې اصلاحاتو مخالف و. د خپل مرګ څخه وړاندې د نادرشاه د اروپایي ورځپاڼو سره مرکو ته که وګورو نو جوتیږي چې نادرشاه هم د جدیدیت دغه اصلاحاتو ته په کلک ژمن و. د په دې یوه مرکه په ترڅ کې وویل رښتیا خو دا دی چې کوم اصلاحات چې امان الله خان متعارف کړل او هم هغه د ده د راپرځولو سبب وګرځېدل، دا په دې معنا نه ده چې هغه بد اصلاحات وه، بلکې خبره دا ده چې کله یوه ناروغه کس ته تر خپل ورکړل سوي مقداره څخه زیات دارو ورکړل سي نو ناروغه نور هم ورسره ناروغه کیږي، چې دا په دې معنا نه ده چې دارو بد وه، بلکې دا چې طریقه نه وه سمه. که څه هم مصاحبان د جدید تعلیم مخالف نه وه، خو بیا هم په دې اړه د دوی عمل ډیر ګړندی یعنی چسپانده نه و، ځکه چې دوی نه غوښتل چې د ملایانو سره په بې پایه او بې پایله جنګ کې وموښلي. د ظاهرشاه سره د لومړي وزیر په توګه د هاشم خان هڅه دا وه چې لومړی باید د دولت وړتیا ژوره کړل سي. په دې لړ کې د هغه زیاته پاملرنه د پوځ د مضبوطولو خواته وه. دا پالیسي دوه مهم اړخونه درلودل. لومړی دا چې د پوځي جدیدیت له لارې حکومت کولی سو چې په افغانستان کې جدید فکر ژوندی وساتي او په همدا پلمه جدید تعلیمي ادارې هم فعاله وساتي. پر دې هم د ملایانو او هم د جدید فکر د خاوندانو اتفاق و. دویم دا چې یو مضبوط پوځ د یوه مضبوطه حکومتولۍ ضمانت وي. که چېرته حکومت په راتلونکي کې یو ځل بیا د امان الله خان جدید اصلاحات متعارفه کوي او سخت دریځ یې مخته درېږي نو د یوه مضبوطه پوځ په شتون کې به دغه کار سخت دریځو ته ګران بیه پرېوتی وای. د دولت جوړونې په دا برخه کې د حکومت زیاته پاملرنه د مواصلاتو پر خوا وه. لرې پرتې سیمې د کابل سره د سړکونو له لارې وتړل سولې. د حکومت کنټرول د لوی ښارونو سره صحرایي سیمو ته هم وغځېدی چې په دې سره په دغه صحرایي سیمو کې د هر ډول ممکنه بغاوت پر وخت د پوځ لېږدول ډېر اسانه کار سو. ځکه نو د داخلي امن د برقرار ساتلو لپاره د پوځ رول یو مهم رول و. د ټولنیز اصلاحاتو پر ځای مادي اصلاحاتو ته د مصاحبانو دا پاملرنه دوی ته ډیره په ګټه تمامه سوه، ولې چې په دې سره یو خو جدیدیت په هیواد کې ژوندی وساتل سو، بل دا چې پر دې د هیڅ چا اعتراض هم نه و او ورسره په راتلونکي کې د جدید ټولنیز اصلاحاتو په خلاف د سخت دریځو وړتیا هم له منځه تللې و روانه وه. د 1913 د لسیزې په برطانوي پوځي راپورونو کې راغلي دي چې افغانستان د ټولنیز جدید نظریاتو پر ځای د ټولنیز امن او سوکالۍ له لارې مخ پر جدیدیت روان دی. د 1913 د لسیزې پر تېرېدو سره د امان الله خان د فکر پلویان هم خپل ډیر واک وبایلی، ځکه نو اوس د حکومت سره دا موقع وه چې یو ځل بیا د ټولنیز اصلاحاتو پر ځای یو په دویم پړاو کې اقتصادي اصلاحاتو ته پاملرنه وکړي. د برطانیا او روس سره
د افغانستان د تیرو ترخو تجربو په کتو سره د اقتصادي اصلاحاتو په لړ کې د پور او تجربو اخیستلو لپاره دا ځل حکومت جرمني او ایټالیا ته مخ ور واړوي.